هند کې افغان زده کړیالان د ویزې له نه ورکړې شکایت لري. د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی. د ناټو د سرمنشي د کار موده تمدیدیږي. سلامونه له پښتو نیوز څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ستړي مشئ. هند کې افغان زده کړیالان د ویزې له نه ورکړې شکایت لري. په هند کې یو شمېر افغان زده کړیالان دوی ته د ویزې د نه ورکړې له امله شکایت کوي. دغه زده کړیالان له سرپرست حکومت غواړي چې د افغان زده کړیالانو د ویزې ستونزې ته رسیدنه وشي. ورته مهال د سرپرست حکومت ویاند وایي چې د دغې ستونزې د حل لپاره له هندي چارواکو سره اړیکه کې دي. د سرپرست حکومت له بیا واکمنېدو وروسته ځینو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه وتړل چې له همدې امله افغانانو ته د ویزې د صادرولو په بهیر کې هم ستونزې رامنځته شوې. اوس مهال چین، ایران، پاکستان، ترکیه، متحده عربي امارات او قطر هغه هیوادونه دي چې افغانانو ته ویزې ورکوي. د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی. د اوبو او انرژۍ وزارت د روانې چنګاښ میاشتې له 14 څخه تر 15 نیټې پورې د هیواد د سیندیزو حوزو په ځینو ځایونو کې د اوبو کچې د لوړوالي او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دغه ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو راوتلو ډیر اټکل د کابل، پنجامو او هلمند په سیندیزو حوزو کې شوی دی. خبرپاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې د سیلابونو او اوبو د کچې لوړوالی په ځانګړې توګه د پنجشیر، غوربند، کونړ، میدان، لوګر، لغمان، خوست، پکتیکا، بغلان او د غزني سیندونو پر لاره او ذکر شویو ځایونو په ځینې سیلبرونو کې شتون لري. د ناټو د سرمنشي د کار موده تمدیدیږي. تمه ده چې د ناټو سازمان غړي هیوادونه د یو بل کال لپاره د سرمنشي یانس سټولټنبرګ د کار موده تمدید کړي. څلورو ډیپلوماتانو د نوم نه ښودلو په شرط ریټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا پریکړه په وروستیو اونیو کې په پراخه کچه مطرح شوې او تمه ده چې د نن ورځې په غونډه کې به په رسمي توګه تصویب شي. یانس سټولټنبرګ چې له 2014 کال راهیسې د ناټو عمومي منشي دی په څو بحرانونو کې د دې اتحاد مشري کړې ده.